بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږ په دې نن کلاس کې د انګلیش بیسیک کنورسیشن دی او دا نن کلاس زما په خاصه توګه د هغه ویور د پاره دی چا چې اوس د انګلیش د زده کولو شروعات کړی وي. نو دا نن کلاس سپیشل د هغې د پاره دی. ګورئ د دې شروع کوم د دې خبرې نه که زه وایم چې زه را روان یم I am coming. تاسو په انګلیش کې ویلی شئ I am coming. د دې مطلب شو چې زه را روان یم. او که داسې وایي چاته چې زه به راځم یعنی د را روان و خبره ورته کوي نو بیا به داسې وایي I will come. دا ویل چې کوم دی د دې مطلب شو با. د کم مطلب شو راځم او آی خو تاسو ته پته ده چې زه. نو د آی مطلب زه، د ویل مطلب با او د کم مطلب راځم. زه به راځم. او بیا که تاسو وایئ چې زه راغلی اومه یعنی د تیر وخت خبره کوئ نو بیا به وایئ I came. د I came مطلب شو زه راغلی اوم. came د کم سیکنډ فارم دی. بیا ګورئ داسې مخکې زه کوشش کوم I try. زه کوشش کوم. ما کوشش کړی. د تیر وخت خبره که کوئ چې ما کوشش کړی I tried. I tried یعنی دا د try second form دی. I tried مطلب شه ما کوشش کړی. ما دننه بوزه let me inside. یا تاسو داسې هم ویلی شئ let me in. د دې مطلب شو چې ما دننه بوزه. هغه دننه راوله bring him inside. bring him inside. د دې مطلب شو چې هغه دننه راوله. ما بهر وباسه let me out. let me out. ما بهر وباسه. او که تاسو داسې وایي چې زه اوږی شوی یم نو په انګلیش کې ویلی شئ I am hungry. هنګري وایي اوږې ته یعنی یو انسان چې اوږی شي روټۍ ته یې زړه وشي موږ وایو زه اوږی شوی یم. دغه لوږې ته په انګلیش کې وایي hungry. I am hungry. د دې مطلب شو زه اوږی شوی یم. بل مخکې وګورئ که تاسو چاته وایي څوک څه کار وکړي او ته ورته ووایي چې یو ځل بیا once again. یو ځل بیا once again. یو ځل بیا کوشش وکړه try once again. try once again. یو ځل بیا کوشش وکړه. دغه څوک دی who is that. who is that. دغه څوک دی. مونږ تپوس کوو که نه چې دغه کس څوک دی who is that. دغه څوک دی. هغه ودرېږي he is standing. he is standing. هغه ودرېږي. او که تاسو داسې وایي چې هغه به ودرېږي یعنی د را روان وخت خبره کوئ په را روان وخت کې یادوئ نو بیا داسې ویلی شئ he will stand. د دې مطلب شو چې هغه به ودرېږي. he will stand. هغه به ودرېږي. او که تاسو داسې وایي چې هغه ولاړ و د تیر وخت خبره کوئ نو بیا به داسې وایي he stood up. he stood up. د دې مطلب شو چې هغه ولاړ و. بل مخکې وګورئ زما دواړه خوښ دي I like both. both وایي دواړو ته. زما دواړه خوښ دي. که تاسو ته څوک څه څیزونه وښیي او تاسو ورته وایي چې زما دا دواړه خوښ دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I like both. زما دغه یو خوښ دی I like that one. زما دغه یو خوښ دی I like that one. زما دا یو خوښ دی I like this one. I like this one. زما دا یو خوښ دی. آیا زه غلط یم am I wrong. am I wrong. تاسو په انګلیش کې که چاته وایئ چې آیا زه غلط یم am I wrong. او ګورئ که تاسو داسې وایئ چې آیا زه غلط اومه د تیر وخت خبره کوئ. تاسو څه کار کړی وي او بیا چاته وایي چې آیا زه غلط وم
was I wrong was I wrong داسې ویلی شئ آیا زه غلط ومه was I wrong ما څه غلط کړي what did I wrong what did I wrong د دې مطلب شو چې ما څه غلط کړي مونږ واده کړی یعنی مونږ لوز کړی وعدې ته مونږ په پښتو کې لوز وایو we promise د we promise مطلب دی مونږ واده کړی او که تاسو وایئ چې مونږ واده کړی ده we promised نو بیا به د promise second form استعمالوي we promised یعنی مونږ واده مونږ لوز کړی دی او که بیا در روان و خبره کوي چې مونږ به واده کوو we will promise مونږ به واده کوو مونږ سره راځه come with us مونږ سره راځه یعنی مونږ سره یو ځای راځه د هغه سره راځه come with him د هغه سره راځه او که داسې وایي چې د هغې سره راځه نو د هغې دپاره مونږ هر استعمالو come with her د هغې سره راځه come with her د میل دپاره مونږ هم ویلی شو او د فیمیل دپاره مونږ هر ویلی شو come with her د هغې سره راځه صحیح ده یعنی ټیک ده مونږ ته څوک خبره وکړي او هغه ته مونږ په جواب کې وایو چې بس سمه ده صحیح ده all right تاسو د صحیح په ځای باندې ویلی شئ all right یعنی صحیح ده زما مدد وکړه یعنی ما سره مدد وکړه help me د help me مطلب شو ما سره مدد وکړه هغه وګوره find him هغه وګوره او که تاسو د فیمیل خبره کوئ نو بیا ویلی شئ find her یعنی هغه وګوره هغه تلاش کا مخکې ځه go ahead د ahead مطلب دی مخکې او go وایي تللو ته go ahead د دې مطلب شو چې مخکې ځه واپس راشه come back د come back مطلب دی واپس راشه come back که چاته وایي چې واپس راشه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ come back ما خبر کا inform me د inform مطلب دی خبرول او می وایي زه نو د inform me مطلب شو ما خبر کا او که تاسو وایي چې هغه خبر کا inform him هغه خبر کا او که د هغې خبره کوئ د فیمیل خبره کوئ نو بیا به وایي inform her یعنی هغه خبره کا inform her هغه خبره کا جنگ مکوه don't fight fight وای جنگ ته نو د don't fight مطلب شو جنگ مکوه ما یاد ساته remember me ما یاد ساته remember me ویریږمه don't panic ویریږمه don't argue بحث مکوه د بحث مکوه تاسو انګلیش ویلی شئ don't argue وایي بحث ته don't argue مطلب شو بحث مکوه دا صحیح کا یعنی دا ٹھیک کا correct it د دې مطلب شو دا صحیح کا دروغ موایا don't lie وایي دروغ ته دروغ موایا زه ویریږم I am afraid زه ویریږم I am afraid هغه سره دوستی وکړه که تاسو چاته داسې وایئ چې د هغه سره دوستی وکړه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ befriend him د هغه سره دوستی وکړه یا د هغې سره دوستی وکړه befriend her د هم په ځای تاسو هر ویلی شئ هم د یو سړي دپاره راځي او هر د زنانه دپاره راځي مخکې ګورئ ما ته ووایه tell me ما ته ووایه دا وینځه wash وایي وینځلو ته او it دا
که تاسو چاته څه څیز یادوئ چې دا څیز ووینځه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ واش اټ، دا ووینځه. خبرې مه کوه، ډونټ ټاک، ډونټ ټاک، خبرې مه کوه. د نږدې نه وګوره، واچ کلوزلی. اکثر مونږ وایو کنه چې دا څیز د نږدې نه وګوره. واچ کلوزلی تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ واچ کلوزلی. د کلوزلی مطلب شو یعنی د نږدې نه، او د واچ مطلب شو وګوره. واچ کلوزلی د نږدې نه وګوره. دا پرېږده، لیو اټ. د لیو اټ مطلب دی دا پرېږده. اټ خو تاسو ته زه بار بار وایم چې د اټ مطلب دی دا، او لیو وایي پرېږده. لیو پرېښودو ته وایي او اټ دا. دا پرېږده نو د دې انګلیش شو لیو اټ. په ما اعتبار وکړه، بلیو می، بلیو می، په ما اعتبار وکړه. دا نن کلاس زما په خیال چې ستاسو دپاره همدومره کافي دی. ډېر یې نه غټوو ځکه چې بیا تنګ نه شئ او هسې نه چې دغه وروسته درنه خیر شي. او که چېرې وروسته درنه خیر شوی وي نو بیا را د سره شئ، بیا یې وګورئ، د زده کولو یې ښه پوره کوشش وکئ. زه به راځمه د بل کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو چې هم چېرته یئ، الله مو ښاد آباد او بریالي لره. که زه وایم چې زه را روان یم، I am coming. تاسو په انګلیش کې ویلی شئ I am coming. د دې مطلب شو چې زه را روان یم. او که داسې وایي چاته چې زه به راځمه، یعنی د را روان وخت خبره ورته کوي، نو بیا به داسې وایي I will come. دا ویل چې کوم دی د دې مطلب شو به. د کم مطلب شو راځم، او آی خو تاسو ته پته ده چې زه. نو د آی مطلب زه، د ویل مطلب با، او د کم مطلب رازم. زه به رازم. او بیا که تاسو وایئ چې زه راغلی اومه، یعنی د تیر وخت خبره کوئ، نو بیا به وایئ I came. د I came مطلب شو زه راغلی اوم. came د کم سیکنډ فارم دی. بیا ګورئ داسې مخکې زه کوشش کوم. I am try. د try مطلب دی کوشش. I am try. زه کوشش کوم. ما کوشش کړی. د تیر وخت خبره که کوئ چې ما کوشش کړی. I tried. I tried یعنی دا د try سیکنډ فارم دی. I tried مطلب شه ما کوشش کړی. ما دننه بوزه. Let me inside. یا تاسو داسې هم ویلی شئ let me in. د دې مطلب شو چې ما دننه بوزه. هغه دننه راوله. Bring him inside. Bring him inside. د دې مطلب شو چې هغه دننه راوله. ما بهر وباسه. Let me out. Let me out. ما بهر وباسه. او که تاسو داسې وایي چې زه اوږی شوی یم، نو په انګلیش کې ویلی شئ I am hungry. hungry وایي اوږې ته، یعنی یو انسان چې اوږی شي، روټۍ ته یې زړه وشي، موږ وایو زه اوږی شوی یم. دغه لوږې ته په انګلیش کې وایي hungry. I am hungry. د دې مطلب شو زه اوږی شوی یم. بل مخکې وګورئ، که تاسو چاته وایي څوک څه کار وکړي او ته ورته ووایي چې یو ځل بیا، once again. یو ځل بیا، once again. یو ځل بیا کوشش وکړه. try once again. try once again. یو ځل بیا کوشش وکړه. دغه څوک دی. who is that. who is that. دغه څوک دی. مونږ تپوس کوو کنه چې دغه کس څوک دی. who is that. دغه څوک دی. هغه ودرېږي. he is standing. he is standing. هغه ودرېږي. او که تاسو داسې وایي چې هغه به ودرېږي، یعنی د راروان وخت خبره کوئ، په راروان وخت کې یادوئ، نو بیا داسې ویلی شئ he will stand. د دې مطلب شو چې هغه به ودرېږي. he will stand. هغه به ودرېږي.
او که تاسو داسې وایي چې هغه ولاړ او د تیر وخت خبره کوئ نو بیا به داسې وایي he stood up. he stood up د دې مطلب شو چې هغه ولاړ او. بل مخکې وګورئ زما دواړه خوښ دي. I like both. both وایي دواړو ته. زما دواړه خوښ دي. که تاسو ته څوک څه څیزونه وښیي او تاسو ورته وایي چې زما دا دواړه خوښ دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ I like both. زما دغه یو خوښ دی. I like that one. زما دغه یو خوښ دی. I like that one. زما دا یو خوښ دی. I like this one. I like this one. زما دا یو خوښ دی. آیا زه غلط یم؟ Am I wrong? Am I wrong؟ تاسو په انګلیش کې که چاته وایي چې آیا زه غلط یم؟ Am I wrong؟ او ګورئ که تاسو داسې وایي چې آیا زه غلط وم د تیر وخت خبره کوئ. تاسو څه کار کړی وي او بیا چاته وایي چې آیا زه غلط وم Was I wrong؟ Was I wrong؟ داسې ویلی شئ آیا زه غلط وم Was I wrong؟ ما څه غلط کړي What did I wrong؟ What did I wrong؟ د دې مطلب شو چې ما څه غلط کړي. مونږ واده کړی یعنی مونږ لوز کړی. وعدې ته مونږ په پښتو کې لوز وایو. We promise. د we promise مطلب دی مونږ واده کړی. او که تاسو وایي چې مونږ واده کړی ده we promised نو بیا به د promise second form استعمالوي. we promised یعنی مونږ واده مونږ لوز کړی دی. او که بیا د را روان وخت خبره کوئ چې مونږ به واده کوو we will promise. we will promise. مونږ به واده کوو. مونږ سره راځه. come with us. come with us. مونږ سره راځه یعنی مونږ سره یو ځای راځه. د هغه سره راځه. come with him. come with him. د هغه سره راځه. او که داسې وایي چې د هغې سره راځه نو د هغې دپاره مونږ her استعمالو. come with her. د هغې سره راځه. come with her. د میل دپاره مونږ هم ویلی شو او د فیمیل دپاره مونږ her ویلی شو. come with her. د هغې سره راځه. صحیح ده یعنی ټیک ده. مونږ ته څوک خبره وکړي او هغه ته مونږ په جواب کې وایو چې بس سمه ده صحیح ده all right. تاسو د صحیح په ځای باندې ویلی شئ all right یعنی صحیح ده. زما مدد وکړه یعنی ما سره مدد وکړه. help me. د help me مطلب شو ما سره مدد وکړه. هغه وګوره. find him. هغه وګوره. او که تاسو د فیمیل خبره کوئ نو بیا ویلی شئ find her یعنی هغه وګوره. هغه تلاش کا. مخکې ځه. go ahead. go ahead. د ahead مطلب دی مخکې او go وایي تللو ته. go ahead د دې مطلب شو چې مخکې ځه. واپس راشه. come back. د come back مطلب دی واپس راشه. come back. که چاته وایي چې واپس راشه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ come back. ما خبر کا. inform me. د inform مطلب دی خبرول او می وایي زه نو د inform me مطلب شو ما خبر کا. او که تاسو وایي چې هغه خبر کا inform him. هغه خبر کا. او که د هغې خبره کوئ د فیمیل خبره کوئ نو بیا به وایي inform her یعنی هغه خبره کا. inform her. هغه خبره کا. جنگ مکوه. don't fight. don't fight. fight وایي جنگ ته نو د don't fight مطلب شو جنگ مکوه. ما یاد ساته. remember me. ما یاد ساته. remember me. ویریږه مه. don't panic. don't panic. ویریږه مه. don't argue. بحث مکوه.
د بحث مکوه تاسو انګلیش ویلی شئ ډونټ آرګیو. آرګیو وایي بحث ته. ډونټ آرګیو مطلب شو بحث مکوه. دا صحیح کا یعنی دا ٹھیک کا. کریکٹ اٹ. کریکٹ اٹ د دې مطلب شو دا صحیح کا. دروغ موایا. ډونټ لائی. ډونټ لائی. لائی وایي دروغ ته. دروغ موایا. زه ویریږم. I am afraid. زه ویریږم. I am afraid. هغه سره دوستی وکه. که تاسو چاته داسې وایئ چې د هغه سره دوستی وکه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ بی فرینډ هم. د هغه سره دوستی وکه یا د هغې سره دوستی وکه. بی فرینډ هر. د هم په ځای تاسو هر ویلی شئ. هم د یو سړي دپاره راځي او هر د زنانه دپاره راځي. مخکې ګورئ ما ته ووایه. ټیل می. ټیل می ما ته ووایه. دا وینځه. واش اټ. واش وایي وینځلو ته او اټ دا. که تاسو چاته څه څیز یادوئ چې دا څیز ووینځه نو په انګلیش کې ورته ویلی شئ واش اټ. دا ووینځه. خبرې مه کوه. ډونټ ټاک. ډونټ ټاک. خبرې مه کوه. د نږدې نه وګوره. واچ کلوزلی. اکثر مونږ وایو که نه چې دا څیز د نږدې نه وګوره. واچ کلوزلی. تاسو ورته په انګلیش کې ویلی شئ واچ کلوزلی. د کلوزلی مطلب شو یعنی د نږدې نه او د واچ مطلب شو وګوره. واچ کلوزلی. د نږدې نه وګوره. دا پرېږده. لیو اټ. د لیو اټ مطلب دی دا پرېږده. اټ خو تاسو ته زه بار بار وایم چې د اټ مطلب دی دا او لیو وایي پرېږده. لیو پرېښودو ته وایي او اټ دا. دا پرېږده نو د دې انګلیش شو لیو اټ. په ما اعتبار وکه. بلیو می. بلیو می. په ما اعتبار وکه. دا نن کلاس زما په خیال چې ستاسو دپاره همدومره کافي دی. ډېر یې نه غټوو ځکه چې بیا تنګ نه شئ او هسې نه چې دغه وروسته درنه هیر شي. او که چېرې وروسته درنه هیر شوی وي نو بیا را د سره شئ بیا یې وګورئ. د زده کولو یې ښه پوره کوشش وکئ. زه به راځم د بل کلاس سره. ما هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. تاسو چې هم چېرته یئ الله مو ښاد آباد او بریالي لره.